سلام، اوس هم د یوې بجې خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی راشد خان د کرکټ د یو ورځنیو لوبو د آلراونډرانو په لیکه کې هم لومړی مقام خپل کړ. د کرکټ نړیوالې شورا په خپله اعلامیه کې ویلي چې راشد خان د روان کال په آسیا کرکټ جام سیالیو کې په توپ اچولو او توپ وهلو کې ډېر ځیرک و، نو ځکه په دې برخه کې اوله درجه ورکوي. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا راشد خان همدارنګه د کرکټ د 20 اوریزو لوبو د توپ اچوونکو په لیکه کې لومړی او په 50 اوریزو لوبو کې دویم مقام هم لري. د ننګرهار په مرکز کې یو ټرافیک پولیس چې وایس نومېده ووژل شو. دغه ټرافیک پولیس کله چې غوښتل خپلې دندې ته ولاړ شي، خو تر هغې مخکې نن سهار نږدې 7 بجې د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې په شاوخوا سیمو کې د یو ناپېژند وسلوال کس له لوري په ډزو سره وژل شوی دی. د ننګرهار د والي ویان زیاتوي بریدګر له پیښې وروسته په تېښته بریالی شوی دی. د کورنیو چارو وزارت له بېلابېلو څانګو 20 پولیسان د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو په موخه نن سهار روسیې ته ولېږل شول. د کورنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې دغه کسان له یوې ازموینې وروسته غوره شوي دي. دغه پولیسان چې تر 12م ټولګي زده کړې کړې وې، په 6 کالو کې به د روسیې په کورګان ښار کې په یوې پوځي اکاډمۍ کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې وکړي. په هرات کې د یوې چاودنې له امله یو ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړ او 3 نور ماشومان ټپیان دي. د هرات د والي ویاند وایي دغه پیښه تېر مازدیګر د ادرسکن ولسوالۍ اړوند سیمه کې د یوې ماین چاودنې له امله رامنځته شوې ده. ویل کېږي دغو ماشومانو ته هغه مهال مرګ ژوبله اوښتې چې په یاده سیمه کې پر لوبو بوخت وو. په ورته وخت کې په هرات کې د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې د دولت 4 وسلوال مخالفین وژل شوي او یو بل یې ژوندی نیول شوی دی. د هرات امنیه قمندان امین الله مرخیل وایي په دې عملیاتو کې چې تېره ورځ په غوریانو ولسوالۍ کې پیل شوي، د یادې ولسوالۍ بوسکش، کشمیران او کنګ سیمې هم د دولت د وسلوالو مخالفینو له شتونه پاکې شوي دي. د نوموړي په وینا د یادې ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې 2 تښتول شوي موټر هم بیرته ترلاسه شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.